په کال کې یو موقع ده، زور د پکې او طاقت ته پکې او شوق دی د جنت ته ګټلو او ځان په هغه خلکو کې وردننه کول غواړي چې هغوی جنت ته ډېر لوی سفر کړی دی او ډېر مخکې تللي دي. که ته هم ځان د هغوی په دې ټولګي کې ور اچول، حدیث کې دي چې چا د رمضان روجې ونیوي ثم اتبعه او بیا ورپسې کړي دا شپږ ورځې من شوال ده، د شوال ده، کانه که صیام الدهر، لکه ده چې ټول کال روجې ونیوي، ټول کال. ځکه چې یو روجه په څو ده؟ په لس. یو میاشت روجې لس میاشتې شوې، بیا شپږ روجې څو میاشتې شوې؟ دوه میاشتې شوې. نو څومره شو؟ کال شو. دا شپږ روجې د نه پاتې نه شي. او ځان له یو تکړه مؤمن مسلمان ملګری وګوره، د هغه سره روژه ماتې کوه یا د هغه سره د روژې کې کښېنه پاسه دغه شپږو ورځو کې، نو جذبه به ده پکې. دا مې یو طریقه ده چې زما ورته سوچ تللی دی څو پیرې او تجربه کې هم راغلې ده او ډېره ښکلې طریقه ده چې د سړي ملګری دینداره او هغوی د روجې نیسي او دوی روژه ماته یو ځای کوي، پېشمنۍ یو ځای کوي، یو بل سره د روجې په دې دوران کې کیني او کتاب وایي او قرآن مراجعه کوي، نو دا روجې ډېرې زر به یې تېرې شي. نو دې شپږو ورځو کې ځان له داسې ملګري پیدا کړه. او که نه خپل کور او بچي دي په کور کې دغه ماحول جوړ کړه، اسانه به چې کله ته دیندار او کور کې ماحول د دیندارۍ، دا روجې به ټول نیسي. ښځو به هم دا روجې نیولي، تا به هم نیولي، خویندې ورونه چې کوم د روجو نیو دي او بالغان دي هغو به هم دا روجې نیولي. نو کور کې یو ماحول جوړي، بیا سړی نه تنګېږي، بیا ګرانه نه وي. دا ګران هلئ چې ټول کور کې ته یوازې روجې نیولي او څوک د سره خوا و شا کې نه وي، نو بیا لږ شیطان سړي ته یو خبره بله خبره دا کوي چې دا خو جي سنت دی، لږ یې لیټ که. ما ته پته ده که نه ډېرو خلکو نه په دې پاتې شوي دي. اولني ورځو کې ونه نیوي، کله به یې ونه نیسم؟ وی کله به یې ونیسم؟ دې منځ ته لږ منځ ته ورې ټیم خو شتي ولې ولې حدیث کې دا نه دي چې شوال دا دلیل خو یاد کړی، شوال ټوله میاشت د صحیح د نیمې ته شو، چې د نیمې ته شوي د دغه نه یې شروع کوم د 21 نه، نو د 21 نه چې شروع کړم نو بیا به په شپږیشتم ختم شي. هغه 21 هم راشي، دی وایي د دغه نه به یې شروع کړم د دې 15 نه، نو د 15 نه د 13 پورې څو شوې؟ شپږ ورځې داسې تختې ونه، هغه 15 پکې هم تېره شي، شپږیشتمه پکې هم راشي، بیا وایي یاره هغه موقع لاړه ټوله. حالانکې په کال کې ګوره یو موقع ده، په کال کې یو موقع ده. شوال په کال کې څو پیر راځي؟ خو یو پیر راځي که، نو دا موقع ده. بیا په هغې پسې سمدس که زور ده پکې او طاقت ته پکې او شوق دی د جنت ته ګټلو او ځان په هغه خلکو کې وردننه کول غواړي چې هغوی جنت ته ډېر لوی سفر کړی دی او ډېر مخکې تللي دي. که ته هم ځان د هغوی په دې ټولګي کې ور اچول غواړې، نو بیا د هفتې د 2 روجې دا نیسه، د پیر د ورځې او د زیارت د ورځې، د جمعرات، د ګل چې د پیر ورځ هم ووایي او یا جمعرات زیارت ورته هم ووایي، د دې د 2 روجې نیسه. که دغه نه بیا میاشت کې 3 ورځې روجې نیسه، میاشت کې 3 ورځې روجې دا نیسه. حدیث کې راځي چې څوک دا نیسي لکه ده چې ټول کال روجې ونیولې، یو په لس ده، نو 3 روجې یو میاشت شوه. او چې ته هره میاشت کې 3 ورځې روجې نیسي، لکه هره میاشت چې دې روجه ونیوه او بیا به کې رمضان پوره میاشت روجې ونیسي، څومره اجرونه دي.